قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار کې موجود یم. وطن چینل یو فن او فنکار پروګرام شروع کړی دی. په دغه پروګرام په لړ کې اول د حسین خان بنيري پروګرامونه تاسو ته ښکاره کوي. حسین خان بنيري له خپل فن سره وفا کړې ده. هغه ټیم کې ډېر شایسته فلمان جوړ کړي دي او معاشرت ته ښکاره کړي دي. په هغو فلمانو کې د معاشرې عکاسي سوې ده. نو راځئ چې د هغه اداکاري وګورو. ښه خبرې شمې چې د عمل د پښتو دی او ستا د حرکت زما خوښ نه شو. او پښتنې پېغلې د واده نه مخکې دا حرکتونه نه کوي. ښه د زړګي سره ښه پکېږي ولې؟ زه خو د خپل چنګور سره ملاوېدو له راغلی د څه خبرې وضاحت دپاره. داسې څه خبره ده چې ته ماته د هغې وضاحت کول غواړې؟ زر راته وایه چې څه چل دی، هسې نه چې څوک راشي. یا الله، ته خو داسې یارېږې لکه چې دې نه مخکې هر د چا سره ملاو شوی نه یې. شمې وایه مطلب دې څه دی او څه ویل غواړې؟ ته خبرې زما وروڼه زما واده د بل چا سره کول غواړي. ما هم ورته وویل چې ستا نه بغیر زه بل چا سره واده نشم کولی. او ته خبرې یوسف خان خو بې ګناه دی، هغه هېڅ ګناه نه ده کړې. چوپ چې د هغه بې رحمه انسان نوم راته وانلي. د هغه د لاسه خو زما خور لیونۍ شوه او زما د کور خوشحالۍ په غم کې بدلې شوې او ته راته وایې چې هغه بې ګناه دی. ارباز زما وروڼه وژلی دی. خدای خبر چې تاسو به کله یقین کوئ او ستاسو یقین به کله راځي چې یوسف خان بې ګناه دی. نورې خبرې پرېږده شمې، پاتې شوه ستا د واده خبره. نو تا به ډېره زر په سره ډولۍ کې خپل کور ته راولم او زه ګورم چې تا هغه بل لا څنګه ورکوي. قدرمنو کتونکو وطن چینل پښتو ادب سره متعلق دی. په دغه کې تاسو د فنکارانو، د شاعرانو، د لیکوالانو یعنی د هر هغه انسان انټرویوز به تاسو ته درښکاره کوو کوم چې په هغه کې کمال وي یا فن وي. له دې سره سره په دا نوې سلسله کې د فن او فنکار پروګرامونه تاسو ته ښکاره کوي. نو راسئ چې د حسین خان بنيري مخ ته اداکاري وګورو. اوس ورته کیله د خپل مینې له زه خو درته نه وایم ځکه چې دا ستا مینه ده. راجا ستا دې بې وفا مینې په خپل یار ته زما د کور پته ښودلې وي. زه لاړم، تو پوه شه او ستا دا بې وفا مینه راجا وه خو زما چېرته وفاداره وې نور مسله وې. ملګرو راته وې چې مینه مه کوه پاګله، خو ما کله منله. ټول عمر مې پردي کورونه او پردي جیبونه صفا کړي وو. د چا لپاره؟ صرف ستا لپاره، ستا لپاره. الماس هم په وینې په راشي او ستا په مینه. نن به تاله زه د خپلې پاکې مینې هغه تحفه در کوم چې ټوله دنیا مې یاد ساتي. یاد فنکار د معاشرې د ستونزو د حل کولو پیغامات د فلمانو په ذریعه باندې عوام ته ښکاره کوي، ټولنې ته ښکاره کوي، سوسایټي ته ښکاره کوي. نو حسین خان بنيري هغه پیغامات د فلمانو په ذریعه باندې و عوام ته ښکاره کړي دي. نو د هغه مزید
اداکاری ګورو. قدرمنو کتونکو دا فن او فنکار پروګرام. امید لرم چې تاسو به دا پروګرام خوښ شوی وي. د دې پروګرام په متعلق کې موږ ته کمنټس راولیکاسته، مشورې راکاسته چې پروګرام موږ نور هم ستاسو د لپاره بهتر کو. دا خو صرف یو پروګرام د حسین خان بنیری متعلق یعنی د هغه اداکاري په باره کې تاسو ته وړاندې سو. دا رنګه به د کراچي هر پښتون، د هر فنکار، د هر اداکار هغه فنکاری، هغه اداکاری چې د کوم په فلمانو کې کړي دغه به تاسو ته ښکارا کوو. نو په آخر کې له تاسو ټولو ځخه اجازه خو د خدای په امان.